السلام علیکم قدرمنو کتونکو صابر جان یم امید ساتم چې روغ جوړ او خوشحاله وي د جمعې مبارکه ورځ ده او هر انسان دا فریاد کوي چې ګرمي ډېره زیاته ده راووتم دې خوا پټو ته په پټو کې درته د بوټو حالات هم ښایم د سبزۍ حالات درته هم ښایم یوازې انسان نه ټول بوټي خفه دي باران رحمت غواړي دا وګورئ دا که تاسو دې پاڼو ته وګورئ نو دا پاڼې مړاوې شوي دي که نه د دې خبرې دا صفا دلیل دی چې بوټي هم د دې باران رحمت په انتظار دي بس الله تعالی دې د خپل رحم په برکت سره ښکلی او مزیدار باران وکړي ځکه چې دا باران دغه یو ټپه باران د ځمکې آبادي ده شیرینه یاره زه په تا آباده یم که دې خوا تاسو ټول ځایونه داسې وګورئ دا ټول پولې او بوټي او دا چنارونه دا هر یو څیز تاسو وګورئ نو دا د دې خبرې ګویي ورکوي چې زموږ هم په دې ګرمۍ کې بد حال دی نو یوازې انسان نه حیوان نه دا چې کوم بوټي دي دوی هم په دې تمه باندې چې کله به باران رحمت وریږي بس ټول له پکار دي چې د جمعې مبارکه ورځ ده او ټول په دې کې ډېره دعا وکړي چې الله پاک دې د خیر او د رحمت باران وکړي که یو طرف ته په اسمان باندې وریځې راغلي دي خو دا هم د دې خبرې دلیل دی چې خوب یو په دوه سیوا شوی دی نو موږ ټول له پکار دي چې ډېرې ډېرې دعاګانې وکړو چې زمونږ په دې سیمه باندې الله پاک د خیر او د رحمت باران وکړي ورځو د مونځ تیاری کوو تاسو هم کوم ملګرو چې منځونو ته ټایم شته دی هغوی دې هم خپل منځونو دپاره تیاری وکړي او دا ویډیو لازم شیر کړئ خوشحاله راته اوسئ د الله په امان